د فلاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 114 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ویا زه پناه غواړم د سباوون په پروردګار د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی دي او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه‌و یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي.